السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ. پاکستان کې اول ځل میټرو لیکه لاهور کې پرانیستل شوه. دا لیکه چې نارنجي لیکه نومیږي 22 کیلومتره اوږده ده او له 100 ډیرې تمځای لري. چارواکي هیله مند دي چې دې سره به لاهور ښار کې سفر د سخت ترافیک له امله چې کله تر 2.5 ګړیو رسیده اوس 45 دقیقو ته ټیټ شي. پاکستاني چارواکي وایي د میټرو پوره چلښت سره به له دې لارې د ورځې تر 2.5 لکو مسافر ولېږدول شي. د پنجاب سر وزیر یا اعلی وزیر عثمان بزدار د یکشنبې په ورځ د دې لیکې پرانیستل غونډې ته وویل دا پروژه لاهور کې خلکو ته د نړۍ په کچه اسانتیاوې برابروي. د دې پروژه 300 میلیارډ روپۍ یا 1.8 میلیارډ ډالر لګښت راغلی او له کلونو ځنډ او سیاسي جنجال وروسته یې د دوشنبې په ورځ د سپرلۍ هرکلی وکړ. دا پروژه د چین په ملاتړ بشپړه شوې او په دې وروستیو کلونو کې له پاکستان سره د بیجینګ د شویو مرستو په هکله پوښتنې زیاتې شوې دي. چین د یوه کمربند او یوه لار پروژې د برخې په توګه پاکستان کې میلیارډونه ډالر پانګونه کړې ده او د سترو بیخ بنسټو پروژو سره غواړي د اسیا، افریقا او اروپا اقتصادونه سره ونښلوي. د میټرو پروژه باندې هم مظاهرې وشوې او ځینې خلک اندېښمن دي چې د لاهور تر ټولو مشهورې تاریخي سیمې په تیر نړیوال کلتوري میراث شالیمار باغ به زیانمن کړي. ټاکلې ده تر 600 ډیرې ونې د دې میټرو په لار کې د میټرو پرانیست غونډه کې د چین لوی کونسل لانګ دا پروژه د پاکستان چین ملګرتیا کې نوی پړاو وباله.